السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। په تیرو څلېرویشتو غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 2 نوي کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس 2253 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله په شوو 2 نوي مړو کې 45 په وینټیلیټر باندې وو. دغه رنګې په تیرو څلېرویشتو غنټو کې په پنجاب کې د کرونا وایرس له کبله 51 کسان مړ شوي دي. پاکستان د چین د دواسازې کمپنۍ په تعاون باندې د پاک ویک په نوم باندې د کرونا وایرس ویکسین جوړ کړ. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په پوره دنیا کې نجی شعبه خلکو ته د روزګار ورکولو اهتمام کوي. د وفاقي وزیر تعلیم د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی دی. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بیداول بټو زرداری ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان دروغ ویلو ته د یوټرن نوم ورکوي. د مسلم لیگ نون مرکزی نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې د چودري نثار د مسلم لیگ سره هیڅ قسم تعلق نشته. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د اسټابلیشمنټ په پشتپناهۍ کې جوړ شوی بورډ په ناکامۍ سره مخ کوو. د پی ډی ایم مرکزی جنرال سیکرټري شاهد خاقان عباسی پیپلز پارټۍ ته په پی ډی ایم کې د شمولیت په دعوت باندې د استعفا ورکولو دمکی ورکړې ده. د برطانیې وزیر اعظم د پارټۍ د انکوایري کمیټې په مخ کې په اسلام پسې په خبرو کولو باندې معافي غوښتې ده. ویلی شوي دي چې 2 ورځې پس به سپوږمۍ تندر نیسي چې رنګ به یې د وینې غوندي. شاهین افریدي د شاهد افریدي د روغ صحت لپاره دعا غوښتې ده. د کویټې د ګلیډیټر د پست بالر وسیم شاه نه پس د انور علي هم د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی دی. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې موسم خشک و. د راروانو څلېرویشتو غنټو دپاره یو ځل بیا د خشک موسم پیشنګي شوې ده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। په تیرو څلېرویشتو غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 2 نوي کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو څلېرویشتو غنټو کې په شوو 2 نوي مړو کې 45 په وینټیلیټر باندې پراته وو. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په شوو 2 نوي مړو کې په پنجاب کې 51، په خیبر پښتونخوا کې 20، په سند کې 14 او په اسلام آباد کې 1 مړی شوی دی. دغه رنګې په تیرو څلېرویشتو غنټو کې د کرونا وایرس 46,926 ټسټونه شوي دي.
د دغه شو ټیسټونو په رڼا کې په ملک کې د کرونا وایرس 2253 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د 9,15,852 مریضانو تشخیص شوی دی. تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس 8,23,150 مریضانو کرونا وایرس ته شکست ورکړی دی او صحتیاب شوي دي. پاکستان په اولنی ځل باندې د پاک ویک په نوم باندې د کرونا وایرس ویکسین تیار کړی دی. پاکستان دا ویکسین د چینی دواساز کمپنۍ ساینو بایو په مدد باندې جوړ کړی دی. د کومو ویکسینو په جوړولو کې چې د صحت د بین الاقوامي اصولو خاص خیال ساتلی شوی دی. د وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی دی او دغه رنګ دی د کووډ 19 ښکار شوی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په پوره دنیا کې نجی شعبه خلکو ته د روزګار ورکولو اهتمام کوي، خو ولې موږ ځوانانو ته د روزګار ورکولو سهولتونه ورکوو او کوشش مو دا دی چې د دې په ذریعه باندې ملک په معاشي توګه باندې راوچت شي. اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د بهترینی معاشرې د تشکیل لپاره په جمعاتونو کې د جمعې په ورځ باندې د خطبې ورکولو لپاره طریقه کار او اصول جوړ کړي دي. د دې مقصد لپاره د صدر مملکت په مشوره باندې د 100 موضوعاتو انتخاب شوی دی، د کومو چې ابتدایي مسوده تیاره شوې ده. دا خبره د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن قبله ایاز کړې ده. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې دروغو ته د یوټرن نوم ورکول او بیا په هغې باندې فخر کول د وزیر اعظم عمران خان د مزاج حصه جوړه شوې ده. د پی ټی آی د حکومت په پالیسۍ باندې بد ټکونه کړي دي. د مسلم لیگ نون مرکزی نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې چودري نثار د مسلم لیگ حصہ نه ده او نه مسلم لیگ سپورټ کوي. دا خبره په اسلام آباد های کورټ کې د پیشۍ په دوران کې د میډیا سره په خبرو اترو کې کړې ده. بل اړخ مریم نواز ویلي دي چې پیپلز پارټي په پی ډی ایم کې دوباره د شاملېدو خواهش لري نو اول د شوکاز نوټس جواب ورکړي. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د اسټابلیشمنت په پشتمناهي کې جوړ شوی بورډ به د ماډل مدرسو په طرز باندې د ناکامۍ سره مخ کوو. پخوانی وزیر اعظم او د پی ډی ایم مرکزی جنرال سیکرټري شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې پیپلز پارټۍ ته په پی ډی ایم کې د شمولیت دعوت ورکړی شو نو زه به د خپلې عهدې نه استعفا ورکم. د برطانیې وزیر اعظم بورس جانسن د پارټۍ د انکوایري کمیټې په مخ کې د اسلام برقع او حجاب متعلق په خپل بیان باندې معافي غوښتې ده. ویلې شوي دي چې 2 ورځې پس به سوپر او د وینې غونډه کې چاند ګرهن کیږي. وایي چې سپوږمۍ به په مکمله توګه باندې تندر نیسي. بل اړخ ته به دا په جسماني توګه باندې مکمله او د وینې غونډه کې رنګ به ښایي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم تیز بالر شاهین افریدي د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د پخوانی کپتان شاهد افریدي د روغ صحت لپاره دعا کړې ده. د ویلي دي چې الله تعالی دې د زر تر زره روغ صحت ورکړي. د کوټي ګلیډیټر د ځوان تیز بالر نسیم شاه د پیسل نه د بهر کېدو نه پس د فرانچایز آل راونډر انور علي هم د کرونا وایرس ښکار شوی دی. او اوس ګورو د موسم حال. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې موسم خشک او ګرم و. د راروانو 40 غنټو د پاره په ملک کې یو ځل بیا د خشک موسم پیشنګوئی شوې ده. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. خاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټن غوته کېدئ
او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.